آیت الکرسی صفت او د آیت الکرسی طاقت او قوت د تنن بیا بیانوم یو پیرخه مخکې مم د بیان کړو یو پیر بیرته بیا بیان کم کته بسم الله الرحمن الرحیم د آیت الکرسی صفت او د آیت الکرسی طاقت او قوت د تنن بیا بیانوم یو پیرخه مخکې مم د بیان کړو یو پیر بیرته بیا بیان کم کته غواړي چې ز خپل دشمن او وینم چې په ما باندې څوک تعویذونه کوي سحر را باندې کوي جادو را باندې کوي په آرام مې نه پریدي سا اغستلو ته مې نه پریدي خود دې لپاره دوه شرایط دي شرایط به ته پیلاویم نو عمل بدل رسو در کوم په دې شرایطو کې عمل کې نو دا به فائدہ درکې دا عمل او که په شرایطو باندې عمل نشي کولای نو بیا جزاکم الله خیرا واحسن الجزاء بس زما د طرفه والسلام ښه بیا د تزما اجازت نشته وروره اول به دا شرایطو باندې بیا به دا غي نو رسو د عمل کې ښه شرایط څه دي پهلا شرط دا چې خپل دشمن به د الله د رضا لپاره معاف کې دویم شرط پکې دا دی چې هغه ته به هیڅ ضرر نه رسي پلانې شرط ده چې د الله د رضا لپاره به معاف کې او دویمه هغه ته به هیڅ ضرر نه رسي دا غي نو وروسته بر خدای پاک ان شاء الله فایده درکې او د دې عمل اجازت به تزماوي او کامل اجازت به توي ان شاء الله کولای شي پلار تم کولای شي رور تم کولای شي خور تم کولای شي خزي تم کولای شي خاون تم کولای شي د ټولو افراد ته کولای شي عمل څنګه دی آسان عمل دی د آیت الکرسی ورد دی یو څلويخ پیری ویل دی مسلسل یو څلويخ پیری وی او یو ورځ په سباله بیا یو څلويخ پیری وی په سباله بیا یو څلويخ پیری وی درې ورځې عمل دی صرف درې ورځې کې دنه وت الله رب العزت په خوب کې خی چې څوک پتا باندې تعویذونه کوي څوک پتا باندې سحر کوي څوک پتا باندې جادو کوي هغه برته انسان خدای پاک بالکل مخې تراولي او بقاعده غزم په کې ځنی ملګرو لیدلې دي چې کمزې کې هغه اخی خخ کړي او هغه بیا هغه ملګرو رئیستلیم دي ما سره بقاعده د هغه وایسونه ریکارډینګونه هر څه پراته دي ماته دا تعویذونو ټول ډیټیل امر لګلې دي چې کوم ملګرو خوبونه لیدلې آیت الکرسی 41 پیری ویل دي یوش پیری قل اعوذ برب الفلق او یوش پیری قل اعوذ برب الناس ویل دي دا به مسلسل و درې ورځې ښه مخکې به 2 رکعات نفل کې او بیا برستو دعا غواړي مختصر غونته کې چې پروردګارا څوک چې ما ته ضرر رسول غواړي کاغه د تعویذ په ذریعہ وی کده بل څه په ذریعہ باندې وی پروردګار ته ما ته خوب کې اوخه نو ان شاء الله امید دی الله رب العزت به ته خوب کې اوخه کتابانی واقعتا تعویذونه شوي کتابیزونه د باندې نو شوي رورا یو پیرو کا په دویم ځل بیا عملو کا نو که په دویم ځلم دی اون لیدل څه خوب کې نو معنا دا چې په تعویذونه تا باندې د تعویذونو اثر نشته دی په تعویذونو پسې مګرځه بیا لاړ شه د ډاکټر نه مضبوط علاج کو خدای پاک به صحت نصیب کړي ان شاء الله او ما ته دعاګانې کوه دا سی وظیفې څوک چاله نه ور کوي ځکه چې د کمزوري زړه انسان ته د سره اجازه هم د دین ور کوم اول مې ته شرایط بیان کا هغه بیان په ځان باندې برداشت کولای شي او نه بیا بلتا سوچ او فکر کوي ډایرکټ نقصان رسي نو لہذا دې سیز نه وزن ساتي جزاکم